السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې څلرویشتمې ویډیو سره حاضر شوي یو نن ورځ کومه ویډیو چې دا بیا هم عملي برخه لپاره ځانګړې شوې ده په نننۍ ویډیو کې عملي برخه په نظر کې نیول شوې ده له همدې څخه کومه وړاندې ویډیو چې مثل هغه کې موږ تاسو ته نوټ برخه کې سټوریج ډیوایس در پیژندلی و مثل بشپړ هدف به تاسو پیولی یاست چې مثل سټوریج ډیوایس څه ته ویل کېږي او څه رول به وي کمپیوټر کې او کوم کارونه او کومه دندې اجرا کوي ښه نن ورځ راګرځو مثل عملي برخه کې چې کومه به د همدې څخه وړاندې ویډیو وه او په هماغه کې تر نیو ټول بار پورې رسېدلي وو مثال هر کله چې موږ تاسو په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړو دلته یو لیست دی په د لیست کې د ټول بارس مربوط مثال همدغه اپشن موږ تاسو ویلي وي تدریس کړي مې وي هر اپشن په هدف مې تاسو پیولی یاست چې ادرس مناسب شاید څه پکې کېږي مثال او څه دنده اجرا کوي دغه څه لینکس مثال ټبلیټ پیس انپورټ پینل ډیسکټاپ لنګویج بار نیو ټول بار همداسې په همدې خدای دې وکړي چې تاسو ټول ګلالي شاګردانو پوهېدلي یاست هماغه ویډیو مو په بشپړ ډول کتلي وي چې د سکیپ هڅه نه وي کړې نن ورځ راګرځو له همدې څخه وروسته کومې اپشنې چې دي په همدې غږیږو کیسټ وینډوز د مثال شو وینډوز ټیکټ دی شو وینډوز سایډ بای سایډ شو د ډیسکټاپ په همدې غږیږو چې دا اپشن له څه هدف لپاره استعمالیږي او کوم هدف په کوم وختو کې موږ تاسو ترې استفاده کولی شو ښه را به شو مثال له همدې هدف ته چې له همدې څخه هدف څه دی له همدې اپشن څخه هدف همدا دی ګللیو شاګردانو چې هر کله تاسو مثال په دوه درې پر څلورو پروګرامونو څخه په یو وخت کې استفاده کوئ مثال ایم ایس ورډ مو هم خلاص کړی پاک هم تاسو کوم بوک مثال کتاب څه لیکئ یا مقاله لیکئ او فوټوشاپ مو هم خلاص وي پاکه تاسو یو فوټو ایډیټ کوئ مثال همداسې یو بل پاور پوینټ مو هم خلاص وي پاکه تاسو یو سلایډ لیکئ یا اکسل مو خلاص وي په همدې وختو کې ملګرو دا له همدې لپاره استعمالیږي له همدې هدف لپاره چې تاسو ته مثال د درې یا څلور پروګرامونه چې خلاص وي په کوم پوزیشن کې دی وښیي مثال لاندې باندې دی وښیي څنګ په څنګ دی وښیي کوم شکل کې دی وښیي اوس یې عملي کوو تاسو یې ګورئ ښه زه دوه درې پروګرامونه خلاصوم مثال لومړی ځل زه یو پروګرام پینټ خلاصوم ښه پینټ مې هم خلاص کو بل ځل یې ورډ پیډ هم خلاصوم دوهم دریم یو بل هم خلاص کوم دریم پروګرام مثال زه خلاص کوم نوټ پیډ به خلاص کوم ښه تاسو دلته متوجه شئ ښه اوس زموږ سره مثال درې سره پروګرامونه خلاص دي دلته هم زه لیکنه کولی شم تاسو وینئ ښه دلته په نوټ پیډ کې هم زه لیکنه کولی شم دلته په پینټ کې هم زه مثال رسمي کار کولی شم داسې دلته وینئ ښه نو په دې وختو کې ملګرو چې موږ وغواړو چې یو نه یو پروګرام ته ووړو بل نه بل ته ووړو د پروګرامونه موږ ته اوس لیست په شکل ښیي د په کوم پوزیشن کې وښیي مثال په کوم شکل کې د موږ ته ښکاره شي چې درې سره اوپن هم وي ښه لومړی اپشن ته متوجه شئ چې هر کله تاسو دا لومړی اپشن کلیک کوئ مثال کیسکیډ وینډوز همدغه ښیم همدا چې تاسو کله کلیک کوئ په همدې کې به تاسو ته پروګرامونه لاندې باندې ښیي او د هر یو به ټایټل بار جواب تاسو په هر یو کلیک کوئ به تاسو ته ښکاره کېږي ښه عملي کوئ تاسو ګورئ تاسو وینئ ټول پروګرامونه موږ ته ښکاري لاندې باندې خو د ټولو ټایټل بار چې دی ښکاره دی تاسو وینئ همدغه پروګرام هم ښکاره دی نوټ پیډ تاسو وینئ دلته مو کلیک وکړو یو ورډ پیډ هم ښکاره دی تاسو وینئ په همدې طریقه به ښیي مثال لاندې باندې به وي خو ټایټل بار به ښکاري مثال په هر یو نه چې کلیک کوئ تاسو ته به اوپن کېږي که تاسو کوم چک مار کلیک کو دلته ملګرو تاسو کیسکټ وینډوز کلیک کړئ مثال لومړی چک مار ښه دویم یې سره کوم ته ښیي شو وینډوز ټیکټ دا مثال ښایي داسې لاندې باندې ښایي ټول ښکارجوات وي خو داسې فلرې یې ښایي په اوږدوالي سمه ده په وایډ شکل کې ښایي خو ټول به ښکاره وي مثال جوات وي تاسو ګورئ تاسو وینئ درې سره پروګرامونه موږ ته ښکاره دي خو مکمل سکرین یې نیولی دی تاسو وینئ مکمل سکرین به ونیسي تاسو ته به اندازه فاصله څومره چې پروګرامونه زیات وي دومره یې فاصله دلته کمیږي مثال لږ کېږي خو که څومره پروګرامونه کم وي فاصله به یې زیاته وي ښه ټول پروګرامونه به دلته ښکاري خو کم مکمل سکرین به یې هم نیولی په وایډ شکل سره په اوږدوالي سمه ښه په پلنوالي شکل سره ښه دې نه وروسته به راشو مثال بل اپشن څه وظیفه اجرا کوي ښه بل اپشن چې ده په همدې کې شو وینډوز سایډ بای سایډ دا بیا لیست په شکل کې دوستانو لیست په شکل تاسو ګورئ هر کله چې دا کلیک کړئ تاسو ته به درې سره پروګرامونه اوپن وي لیست په شکل مثال کوم یو ته اوښتی شئ
کومه طریقه چې ستاسو خوښه وه همغه طریقه تاسو وکاروئ. نو له همدې څخه په همدې وختونو کې استفاده شي چې هر کله تاسو په دوه پروګرامونو کې کار باندې مثال غواړئ چې دواړه موږ ته اوپن شي، مثال یو هم منیمایز نشي، نو له همدې اپشن څخه استفاده کیږي چې مثال په کوم شکل په کوم پوزیشن د موږ ته اوپن ښکاره شي. نو خدای دې وکړي چې د همدې اپشنو د همدې درې اپشنو په بشپړ هدف تاسو پوهېدلي یاست، چاته کومه ستونزه او مشکل پکې نه وي. ښه، له همدې څخه وروسته شو د ډیسکټاپ دا چک مارک څه وظیفه لري؟ هر کله چې تاسو په همدې کلیک وکړئ د درې سره پروګرامونه به ټسک بار ته منیمایز شي. که مثال تاسو یو دلته کلیک کوئ منیمایز کوئ، دلته کلیک کوئ، دلته کلیک کوئ، مثال همدلته دا به زیات وخت نه ونیسي، خو تاسو فقط په یوه کلیک سره چې وغواړئ مثال چې همدې ته مې اړتیا پیدا شي چې دا لرې کړئ، فقط دلته کلیک وکړئ، رایټ کلیک، دلته شو د ډیسکټاپ دا نه کلیک وکړئ، ټول ختم شول که نه منیمایز شول، بیرته غواړئ بیا په یوه کلیک سره تاسو چې وکړئ رایټ کلیک شو اوپن وینډوز بیرته به خلاص شي. ښه، خدای دې وکړي چې په همدې اپشنو پوهېدلي یاست، کومه ستونزه او مشکل نه وي، نو همدا اپشن تاسو په همدې وخت کې استفاده کولی شئ، په همدې وخت کې خپل کار ترې اخیستلی شئ چې کله تاسو په یو دوه پروګرامونو کې کار کوئ اکثره وخت بیا تاسو له همدې مشکل سره مخامخ کیږئ، مثال بیا تاسو کولی شئ له همدې اپشن څخه استفاده وکړئ، له همدې اپشنو څخه مثال ستاسو خوښې مطابق همغه انتخاب کړئ او تاسو ته اوپن شي پروګرامونه. د نور کوم داسې چې د سټار ټاسک منیجر په دغه ځان ته درس کوي دا بیا بله ورځ تشریح کوو او راتلونکي ویډیو کې. اوس تر همدې ځایه بس دی. ټولو ګلالیو شاګردانو ته ښه وخت، په خدای مې سپارلی یاست.